د لوی او بخښونکي څښتن په نامه غواړم تاسو ته نن د دوو مهمو کلمو په باره کې وغږېږم چې یو ارګانیک دی او بل نچرل. تاسو اکثریت وختونو کې چې مارکیټ ته ځئ تاسو امکان لري د دې کلمو سره مخ شئ، طبیعي یا ارګانیک. کوم وخت تاسو یو محصول ته ویلی شئ چې دا ارګانیک دی او کوم وخت کې تاسو ویلی شئ چې دا محصول طبیعي یا نچرل دی. ارګانیک په عموم شکل سره ډیر قیودات لري او کله چې موږ وایو چې دا محصول ارګانیک دی هغه باید په معمول ډول سره د ځینې خاصو مقرراتو څخه پلوي وکړي، مګر په نچرل یا طبیعي حالت کې هغه قوانین وجود نه لري. د بیلګې په ډول د پیسټیسایډونو استفاده په ارګانیک محصولات کې اجازه نه لري. نو کله چې یو څوک وایي چې د ما محصول ارګانیک دی هغه باید د دولت لخوا یا د هغو مربوطه ادارې لخوا تصدیق ورکړل شوی وي چې دا پیسټیسایډونه په د 3 کالو په ترڅ کې په خپله مزرعه کې نه دي استفاده کړي. مګر په طبیعي ډول سره که څوک یو محصول تولیدوي امکان لري د هغو په مزرعه کې پیسټیسایډونه او یا نور کیمیاوي مواد موجود وي مخکې نه، په وجود د دو چې دوی نه استفاده کوي بیا هم خپل محصول ته ارګانیک نشي ویلی. بل مهمه موضوع د جینټیکلی موډیفاید ارګانیزمز دي. په ارګانیک محصولاتو کې جی ام او اجازه نه لري. که چیرې موږ د نچرل پروډکټس خواته ولاړ شو، په خصوصا په مختلفو هیوادونو کې لکه په امریکا او یو تعداد نورو کې، دلته د دې چانس شته دی چې موږ خپل محصولاتو کې جی ام او ولرو. فرضاً که څوک جوار استفاده کوي، مڼې، رومي بانجان او یا داسې نور شیانو څخه استفاده کوي، په هغې کې د جی ام او امکان ډېر دی. بل د انټي بیوټیکو استفاده ده. که چیرې تاسو په غربي دنیا کې ژوند کوئ او اوس وختونو کې په داسې هیوادونو کې چې هغه د ودې په حال کې لکه افغانستان، هند، بنګلادیش او داسې نور افریقایي مملکتونه، په هغه کې د انټي بیوټیکو استفاده ورځ په ورځ ډېرېږي، مګر په پرمختللي هیوادونو کې د دې استفاده بیخي ډېره ده. نو که چیرې څوک چرګ غوښه اخلي یا د پسه یا د غوا د په اصطلاح بیف که اخلي، نو په دې ټول کې انټي بیوټیک په ډېر لوړه کچه باندې موجود دی. نو هر وخت که چیرې موږ د انټي بیوټیکو څخه په د غذایي محصولاتو کې استفاده وکړو هغه محصول ته موږ ارګانیک نشو ویلی. او په طبیعي محصولاتو کې تاسو کېدلی شي چې تاسو انټي بیوټیک استفاده کوئ او د هغې بقایا کې پاتې شي، بیا هم تاسو هغو ته نچرل ویلی شئ. د ودې هورمونونه بل ښه نمونه ده. په ارګانیک محصولاتو کې د ودې هورمونونه اجازه نه لري. فرضاً چرګانو ته جبریلیک اسید ورکوي یا په انګورو کې د جبریلیک اسید څخه استفاده کوي چې هغه د انګورو سایز لوړ شي او یا هم د چرګانو هغه په عموم شکل باندې وده ډېره وکړي. نو تاسو هغه ته هم نشئ ویلی چې دا ارګانیک دی که چیرې تاسو هورمونونه کې استفاده کړي وي. بل مهمه موضوع چې ده هغه د حیواناتو رفاه او د حیواناتو حقوق په نظر کې نیول دي. که چیرې تاسو دا ادعا لرئ چې تاسو محصول ارګانیک دی، نو په هغه کې باید د حیواناتو حقوق هم په نظر کې نیول شوي وي. کله چې تاسو د ارګانیک سرټیفیکیشن اخلی نو تاسو څخه دا پوښتنې کېږي چې کوم حیوانات په دې مزرعه کې استفاده کېږي، که حیوانات په آزاد شکل دي، که هغه په ګنبده کې اوسېږي، که په یو قفس کې دي، د هغه په څرنګه محیط کې ژوند کوي. نو دا ډېر مهم فاکتور دی. کله چې د طبیعي محصولاتو څخه موږ غږېږو د حیواناتو حقوق مد نظر نه نیول کېږي. د غواو دپاره یو مشخص ضرورت دا دی چې هغه باید په آزاد محیط کې ژوند وکړلی شي او هرې خواته وګرځېدلی شي. مطلب یې دا دی چې په یو ځای کې تړلي نه وي. نو په ارګانیک کې دا یو مهم او عمده ریکوایرمنټ دی. تاسو نشئ کړلی چې فرضاً چرګان تولید کړئ او هغه غونډه ورځ په قفس کې وي یا په هغه مشخص ځای کې چې چرګانو دپاره تعین شوی وي. دوی باید آزاد شکل باندې وګرځي. نو تاسو هغه محصول ته د چرګې هګۍ یا غوښه کې استفاده کوئ هغه ته ارګانیک ویلی شئ، په غیر د هغې کې تاسو نچرل ورته ویلی شئ. بله مهمه ضرورت چې دی هغه د سرټیفیکیشن دی چې مخکې ما هم یادوري وکړله، او د هر یو کال 2 کاله یا 3 کالو په ترڅ کې د هغه باید د سرټیفیکیشن لپاره آډیټ وشي چې په نچرل کې د آډیټ ریکوایرمنټ نشته دی. بل حقوقي او د قوانینو مراعات کول دي. قوانین البته باید په دواړو ارګانیک او نچرل کې مراعات شي، مګر په ارګانیک محصولاتو کې یو خاص قوانین ورته موجود دي. فرضاً په امریکا کې د USDA ارګانیک په نام باندې که څوک لیبل څخه استفاده کوي نو هغه باید یو مقدار فیس هر کال
دولت ته ورکړي، د اډیټرانو لپاره فیس ورکړي ترڅو خپل محصول ته ارګانیک وویلی شي. په غیر د هغو کې دوی هر وخت کړلی شي د نشرل ادعا وکړي. که چیرې تاسو ډیر معلومات ته په دې برخه کې ضرورت لرئ، کېدلی شي چې ما ته په دې صفحه باندې خپل سوال پرېږدئ او زه به انشاءالله تاسو ته حتما ځواب درکوم. ډیر مننه. د اوس لپاره د الله په امان.